السلام علیکم مینوالو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو ملګری عرفان همدرد. امید لرو چې تاسو به روغ جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. سیډ باندې چې تاسو زما سره کوم ویډیو ګورئ نو زیاتر خلکو ته به خو د دې معلومات وي، د دې به ورته پته وي، خو ډېر خلک داسې دي چې د دې به ورته معلومات نه وي. نو دا ویډیو د هغې چا دپاره ده کم چاته چې د دې معلومات نشته. اول د ټول نه مخکې دا ویډیو زما سره لږه شانتې وګورئ، د هغې نه بعد په دې باندې بیا خبره کوو. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احسنت. دا چې کومه ویډیو تاسو زما سره ګورئ نو دا د قطر ویډیو ده او په هغې ځای کې چې کوم دی د فوټبال ګیمونه سټارټ شوي دي او د هغې ابتدایي پروګرامونه دي. کوم په دې کې د حیرانتیا خبره دا ده چې قطر حکومت چې کوم دی نو دا ځل ډېر زیات د پوره اسلامي ملکونو دپاره د یو ویاړ او د فخر کار کړی دی. هغه داسې چې د ورلډ کپ په افتتاح کې چې کومه ابتدایي پروګرام دی نو په هغې کې ابتداء چې کوم دی د دې شوې ده د قرآن مجید د تلاوت نه. اولنۍ خبره خو دغه ده، زبردسته خبره. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو په دغه سټیډیم چې کوم دی، کوم چې د فوټبال کم ګراوند دی نو په هغې کې بیا مونځ کړی دی، پوره جمع ورکړې ده د دغې مسلمانانو او پوره ملکونو ته د ښودلو دپاره چې دا یو اسلامي ملک دی او د اسلام دلته چې څومره کارونه دي نو هغه به چې کوم دی نو هغه شانتې جاري وي. د دغې ملک باچا یعنی د دغې ملک چې کوم وزیر اعظم یا د دغې ملک باچا ویلی دي چې مونږه د 100 ورځو دپاره خپل دین او خپل تهذیب چې کوم دی نو دا مونږ نشو پرېښودلی. مونږ به هم هغه شانتې هغه خپل کار، هغه خپل دین او خپل دغه دنیا ته ښیو. نو د دغې په دغې پروګرام کې دا یو خبره هم ده چې کم شایقین راځي، کم تماشو والا راځي دلته، د هغې د هر یو کس دپاره چې کوم دی نو دیو یو ګوتۍ تیاره کړې ده، کم تاسو ما سره وینئ. نو په دغې کې د اودو عطرو یو بوتل دی، ورسره چې کوم دی نو د خوراک هم سلک ډېر او دغه یو ګفټ هغوی ته ورکړی شوی دی. بله خبره په دې کې د ټولو نه زبردسته دا ده چې په دغې دوران کې کله چې داسې قسم ایونټ دی کېښودو، داسې قسم کارونه دی وکړه لکه څنګه چې دی جمع باندې مونځ وکړو دغلته او بیا چې کوم دی نو دغه تلاوت نه دی شروع وکړه. نو په دغې کې خبر یم داسې تقریبا چې ډېر به وي خو چې 60 کسانو اسلام قبول کړی دی، 80 کسانو. او د دغې سره چې کوم ماشوم تلاوت کړی دی هغه ماشوم چې کوم هم تاسو ته ښکاري نو د دې عمر چې کوم دی دا 21 سال دی. د دې نوم دی غانم المفتاح. مفتاح چې کوم دی نو دا یو معذوره ماشوم دی چې دغه ماشوم د دغې پروګرام افتتاح کړې ده په تلاوت قرآن پاک سره. نو دغه هم تاسو زما سره کتی شئ. او د دې نه علاوه نور هم داسې ډېرې خبرې دي د دغې حوالې سره، څنګه چې تاسو دا زما سره وینئ چې دغلته په فیفا ورلډ کپ سټیډیم کې چې کوم دی نو هلته د په شرابو باندې پابندي ده او نور هم داسې ډېرې بلا خبرې دي د دغې حوالې سره. خو ما ستاسو سره دغه سرسري معلومات چې کوم دي نو هغه شیر کړله. نورې خبرې هم ډېرې دي خو هغې کې بیا ویډیو ډېر زیاته اوږده کېږي. دغه لږ شانتې معلوماتو، دغه وړوکې شانتې معلومات غوښته مې چې دغه ستاسو سره شیر کړمه. بیا درته یو ځل بیا وایم چې دا ویډیو د هغې چا دپاره ده چې چاته د دې حوالې سره څه معلومات نه وو. نو امید لرو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني او ما له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ. پاکستان زنده باد.